اوله خبر دا ده چې د برېښنا شرکت اسلامي امارت ته یو قرضداره تاواني شرکت په میراث پاتې و چې دغه شرکت تر 1403 کاله پورې په تاوان کې روان و. خو لله الحمد مونږ د تېر یو کال راهیسې په ګټه کې یو او دغه ګټه هم د میلیاردونو افغانیو په ارزښت باندې ده، یعنې له تاوان څخه راوتلي یو. دویمه خبره دا ده چې لکه څنګه چې قدرمن مولوي صاحب ورته اشاره وکړه، مونږ په تېرو 10 میاشتو کې تقریبا ټوټل د 1000 میګاواټه څه کم زیات په اندازې باندې مختلفې پروژې د داخلي تولید ډیزاین کړي دي چې په دې کې د 8 پروژو تړونونه لاسلیک سوي او د تطبیق چارې عملا په ساحه کې روانې دي چې دا تقریبا 509.5 میګاواټه کېږي او د 8 نورو پروژو تړونونه تر کار لاندې دي او تقریبا 10 پروژې نورې چې دا 319 میګاواټه کېږي او د دغو 10 نورو پروژو تړونونه چې دي هغه تر کار لاندې دي چې تقریبا په نږدې راتلونکي کې به کارونه بشپړ شي انشاءالله. جمله ویلی شو چې تقریبا 8.915 میلیارد افغانۍ کېږي. دغه 8 یا تقریبا 80 میلیارد افغانۍ دا له داخلي او خارجي شرکتونو له لوري څخه افغانستان ته راوړل کېږي او دلته به د 0 میګاواټو په شاوخوا د برېښنا د تولید ترڅنګ زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره سي او د دې ترڅنګ به تقریبا په لکونه کورنیو ته مونږ د برېښنا د توزیع شبکه وغځو او خلک به د برېښنا له دغه ستر نعمت څخه برخمن سي او ترڅنګ به هغه صنعتي پارکونه تجارتي اماکن چې د برېښنا له مشکلاتو سره مخ ول تر ډېره حده پورې به مشکلات حل سي چې دغه مقدار د افغانستان داخلي تولید کې 10% خودکفا کوي.